د کهانۍ په شروعات کې موږ د پرشیا د ملک پاچا اینو د دوه زامنان او یو وروري د باچا د رور نوم نظامي پاچا او نظام یوځای اوسېږي. یوه ورځ پاچا خپل د فوجیانو سره یو ځای ته ور روانې چې ناڅاپه یو ماشوم د فوجي مخې ته راشي او د لاسه فوجي د اس نه ښکته غوځار شي. فوجي ماشوم ووهي خو زر بیا د دې ماشوم ملګری په ده پسې راشي او بچي کی بیا دواړه د هغه ځای نه په تښتېدو شي. خو فوجي دواړه ماشومان راونیسي او په باچا پسې یې بوزي. باچا د ماشوم د ملګري نه د هغه د نوم تپوس وکي نو هغه وایي زما نوم دوستان دی، د دې ماشوم هیڅ څوک نه یي. نو باچا دوستان د ځان سره قصر ته بوزي او خپل دریم زوی کی. د دې نه بعد مونږ 15 کاله بعد دوستان او د هغه نور رونه اینو چې وسلو شوي او د دو سره د دو تر نظام همي دو ټول په یو خار باندې حمله کولو د پاره پلان جوړي، ځکه چې د خار خلکو به د باچا دشمنانو لپاره اسلحه ورکوله. دوستان خپل د اړکوالي ملګری سره او د یو څو فوجیانو سره هغه خار ته لاړ شي. په دوستان پسې د دوړونه هم راشي او په هغه خار حمله وکي. بیا موږ د دې خار شهزادګۍ اینو چې نوم یې تهمینه یي دا خپل یو خاص کس له خنجر ورکي او د خنجر د حفاظت ذمہداري ورله ورکي. نو کله چې د تهمینه دا کس بهر راوځي نو دوستان هغه ښکته غوځار کی او خنجر تی واخلي. بیا دوی ټول په تهمینه پسې راشي. نو نظام دې ته وایي ستاسو خلک زموږ دشمنانو له اسلحه ورکوي. خو تهمینه انکار وکي چې تاسو له بچا غلط خبر درکړی، زما په ښار کې اسلحه نه جوړیږي. خو د دې په خبرو هیڅوک یقین نه کوي او تهمینه مړه کول غواړي. خو بیا د باچا مشر زوی تهمینې ته د واده کول ووایي او وایي که تا زما سره واده وکړو نو ته به زموږ په قبیلې کې شامله شي او هیڅوک به درته څه نه وایي. خو تهمینه د ده خبره نه مني او وایي زه ستا سره واده کولو په ځای زه مړه کېدل غواړم. نو کله چې تهمینه خپل قیمتي خنجر د دوستان سره ویني نو د واده دپاره رضا شي. د واده تیاریانې شروع شي. بیا باچا خپل مشر زوی ته قاریږي چې یو خو دې په پاک ښار باندې حمله وکړه او بل دې زمانه تپوس هم ونه کو. نو دې باچا ته وایي تر څو چې زه دا ثابت نه کمه چې دغه ښاروالو به زموږ دشمنانو له به اسلحه ورکوله نو د هغې پورې به زه ستا مخې ته نه راځم او لاړ شي. بیا د باچا زوی دوستان له یوه جوړه ورکي چې دا زما پلار له ورکه او زما او د تهمینې واده نه یې هم خبر کا. دوستان تهمینه د ځان سره د باچا قصر ته راولي چې باچا د هغو د واده نه خبر کی. دوستان هغه جوړه هم باچا له ورکي کومه چې مشر زوی ورله رالیږلي. باچا چې جوړه واغوندي نو ډیر خوشحاله شي. بیا دوستان تهمینه د باچا سره میلا وکي او ټوله قصه ورته وکي. نو باچا دوستان ته وایي زما د مشر زوی ښځه شته وسته هم ځوانې، نو زه غواړم چې د دې سره ته واده وکړې. دوستان وخاندي او د شرمېدو د لاسه د هغه ځای نه په تلو شي. خو د دوستان د تلو نه بعد د باچا ټول وجود په سوځېدو شي، ځکه چې کومه جوړه چې دوستان باچا له راوړي نو د هغې د لاسه باچا وسوځي. خو په اصل کې دا جوړه د باچا مشر زوی د دوستان په لاس را لیږلي. خو ټول په دوستان شک کوي او د دوستان ملګری مړ کی. تهمینه دوستان ته د قصر نه د تښتېدو ووایي او وایي ستا خپل خلک پتا پسې دي. دوستان او تهمینه د هغه ځای نه وتښتي. د باچا د مرګ خبر هغه مشر زوی له ولېږلی شي. بل طرف دوستان خپل صفایي تهمینه ته کوي چې زه بې ګناه یم. خو تهمینه د ده سره د خنجر د اخیستو دپاره راغلی. نو تهمینه په دوستان حمله وکي او په تلوار یې زخمی کی. خو بیا د دوستان لاس په خنجر ولګي او دوستان تیر شوی په 15 منټو کې واپس لاړ شي. کم وخت کې چې تهمینه په ده په تلوار حمله کولو واله وه نو دوستان د تهمینې لاس ونیسي او وایي تلوار راونه باسي. نو دا وایي ما کله تلوار ته لاس کړی دی. خو دوستان دې ته وایي ما په خنجر کې ولیدو چې تا زه په تلوار زخمی کړم. نو تهمینه د تقار شي چې تا ولې په خنجر زور کو. په دې کې خو جادویي خاوره وه او دا خاوره په اسانۍ نه میلاویږي. بیا دوستان د نظام طرف ته ور روان شي او د باچا د مرګ نه خبر کی. تهمینه هم د ده سره
په لاره تهمینه ځان په دروغ بېهوشه کی. کله چې دوستان په دې پسې راشي نو دا دوستان په سر ووهي او بېهوشه یې کی. تهمینه خپل خنجر د دوستان نه واخلي او لاړه شي. کله چې دوستان په هوش کې راشي نو ناشنا خلکو دې ګیر کړی. د دې قبیلې سردار دوستان ته وایي ته اوس زموږ په قبضه کې یې او که زموږ نه ځان ازادول غواړې نو په بدل کې به یې موږ له سره راکې. دوستان دو ته وایي مخې ته یوه شهزادګۍ ور روانه ده، که تاسو هغه راونیسله نو زه به تاسو له انعام درکم. بیا دو تهمینه راونیسي او دوستان د دې نه خنجر واخلي، خو سردار دو دواړه خپل ځای ته راولي. دلته سردار دوستان وپیژني چې دا همهغه هلک دی چې خپل پلار یې مړ کړی دی او هر چا چې دی راونیسو نو غټ انعام به ورته میلاویږي. بل طرف ته تهمینه ډېر شي شترمرغي د پنجرو نه رازادې کی نو د دې د لاسه ټولو فکر هغو ته شي. تهمینه او دوستان ته د تښتېدو موقع میلاوه شي. دو دواړه د هغه ځای نه وتښتي او بیا دوستان خپل په تره پسې لاړ شي. دوستان ده ته وایي ستا خو په ما یقین دی چې ما باچا نه دی مړ کړی. نو نظام وایي او ما ته پته ده. بیا دوستان نظام ته هغه خنجر خول غواړي خو دی ویني چې خنجر نشتی، صرف یې کور دی. نو دوستان پوه شي چې خنجر واپس تهمینه اغستی دی او تښتېدلی ده. بیا دوستان د نظام لاسونه ویني چې سوځېدلی څنګه چې باچا سوځېدلی و. نو دوستان پوه شي چې دا ټول کار د نظام و. نظام هم پوه شي چې دوستان په ما شک شوی دی نو دی د دوستان د رانیولو کوشش کوي. نو دوستان د هغه ځای نه ځان وباسي. نظام د باچا په مشر زوی پسې راشي او په دروغه ورته وایي چې دوستان زما د مړ کولو دپاره راغلی و، کیدی چې هغه په تا پسې هم راشي. خو د باچا د زوی یقین نه راځي. نظام د دوستان د نیولو دپاره په یو خطرناک ډاکو پسې لاړ شي او وایي که تا ماله هغه خنجر او دوستان راوړو نو تاله به زه غټ انعام درکوم. بیا دوستان تهمینه واپس رامیلاوه کی او خنجر دې واخلي. دوستان د دې نه تپوس وکي چې ته ولې دا خنجر حاصلول غواړې. نو دا دته ووایي چې نظام غواړي دا خنجر د غلطو کارونو دپاره استعمال کی، نو ځکه زه غواړم چې دا خنجر خپل اصلي ځای ته ورسوم. بیا دوستان هم د دې سره په دې کار کې مدد کولو فیصله وکړي. خو هغه سردار بیا دو راونیسي او ډیر ورته په غوسه یي چې ستاسو د لاسه زما ټولې شترمرغې ورکې شوې. نو بیا دو څه اوازونه واوري، شپه شي ټول اوده یي. نو هغه ډاکو په دو پسې خطرناک ماران راپریدي. دوستان په صحیح ټیم راپاسي او ټول ماران مړه کی. سردار د دوستان د کار نه ډیر خوشحاله شي او دو پریدي چې تاسو وس آزاد یې. تهمینه سردار نه مدد وغواړي چې تا ته به د دې په بدل کې ډیر شی سره او سکې میلاوي شي. سردار د دې په خبره راضي شي. دو دواړه تلو والی. خو بیا دغلته د دوستان دویم رور راشي او ورته وایي تا زما پلار باچا مړ کړی دی. خو دوستان بیا خپل بېګناهي دته د ثابتولو کوشش کوي. دوستان خنجر تهمینې له ورکي چې دا ویسه او د دې اصلي ځای ته یې ورسوه، زه هم درځم. دوستان خپل ورور د نظام د کارونو نه خبر کی. دو دواړه خبرې کوي چې ناڅاپه په دو هغه ډاکو حمله وکړي، د دوستان دویم ورور مړ کی. دوستان او تهمینه د خنجر د یخودو دپاره راشي. تهمینه چې څنګه خنجر ایږدي نو ډاکو د دې لاس ته رسۍ واچي او بیا ډاکو په دوستان حمله وکړي. دغلته تهمینه بېهوشه شي او د لاس نه یې خنجر غوځار شي. د ډاکو مار خنجر تیر کی او بیا په ډاکو پسې لاړ شي. دوستان او تهمینه پریشانه یي ځکه چې خنجر د دو د لاسه وتی. بل طرف ته ډاکو د مار د ګیډې نه خنجر راوباسي او نظام له یې ورکي. دوستان خپل رور خښ کی او بیا سردار ته وایي مونږ له په خنجر پسې تلل پکار دي. نو دو ټول د نظام طرف ته ور روان شي. د نظام کسان د هغه جادویي خاورې په تلاش کی، خو د ځمکې د کنلو نه بعد هم خاوره ورته میلاو نشي ځکه چې نظام غواړي په خنجر کې واپس خاوره واچي او خپل جادو پې شروع کی. بیا د سردار یو خاص کس د خنجر د راوړو دپاره د نظام ځای ته لاړ شي. خو کله چې په خنجر پسې دنده لاړ شي نو هغه ډاکو د سردار هغه کس په چاقوان وولي. دغه کس ډیر زخمی شي خو بیا هم هار نه مني.
د سردار کس خپل چاقو د ډاکو طرف ته راولي او د دې سره هغه ډاکو د همیشه د پاره مړ شي. د سردار کس خنجر د سردار طرف ته گزار کی. کله چې نظام ته پته ولګي د خپل فوجیانو له حکم ورکي چې دوستان راونیسي. د دې نه بعد دوستان خپل په مشر رور پسې راشي او په مرۍ ورله چاقو کیدي. دوستان د توي ما باچا نه دی مړ کړی، دا ټول کار د نظام دی. نظام غواړي چې په خنجر کې جادویي خاوره واچي او هغه وخت واپس لاړ شي په کم وخت کې چې زمونږ پلار باچا جوړېدو. نو نظام به د هغه په ځای په خپله ځان باچا کی. خو د ده رور وایي چې زه ستا په خبرو یقین نشم کولی. دوستان درته وایي دا خنجر به زه په ځان کې ومنډم او بیا ته په دې خنجر باندې زور کا، نو تا ته به ټوله قصه معلومه شي. دوستان خنجر په ځان کې دنده کی او بیا دغه وخت نظام هم راشي. نو د دوستان رور نظام ته وایي ته مخې ته مه راځه، کله چې ما ووایي نو بیا به راشي. د دوستان رور په خنجر زور کی او بیا هغه وخت شاته لاړ شي کله چې دوستان خنجر په ځان کې دنده کوو. نو د دوستان رور دې پرې نه دی چې په ځان کې خنجر دنده کی، نو داسې دوستان ژوندې پاتې شي او د دوستان په خبرو یې یقین راشي. نظام له د ده په خبرو قار ورشي او د دوستان د مشر رور مرۍ کټ کی. بیا نظام په دوستان حمله کولو وایي، خو تخمینه په صحیح ټیم راشي او د نظام د کس فکر بل طرف ته کی او دوستان دغه کس مړ کی. بل طرف ته نظام ته جادویي خاوره میلاوه شي. دوستان او تخمینه په یوې بلې لارې په نظام پسې ځي، خو دلته په دو بیا دغه ډاکو حمله وکړي چې په دروغه یې ځان مړ کړی و. خو په ډیره مشکل باندې دو دا ډاکو مړ کی او بیا په نظام پسې راشي. خو نظام دوستان ډیر زخمی کی. نظام تخمینه له دیکه ورکی خو دوستان د دې لاس ونیسي. دلته تخمینه دوستان ته وایي زما فکر مه کوه، ته نظام راونیسه. خنجر په خپله په هغه ځای کې کېنهدي، کنه نظام به یو ظالم باچا جوړ شي. دوستان د دې خبره ومني او په نظام پسې لاړ شي. خو وخت د لاسه تللی او نظام خنجر د خاورو په غار کې وردنده کی. د دې سره وخت شاته لاړ شي، خو دوستان واپس خنجر راوباسي او وخت واپس صحیح شي. د دې سره د خاورو طوفان راشي او دواړه یو ځای ته لاړ شي. دلته دوستان ویني چې هر څه د مخکې په شان دي، د ده دواړه وروڼه هم ژوندي دي. نظام ته پته ولګي چې اوس خو زه نیویدو والی یم، نو دی د باچا په مشر زوی حمله وکړي، خو د باچا زوی نظام مړ کی. د باچا زوی هغه ښار ته تخمینې پسې مفیله لاړ شي او د دوستان سره واده کول ورته ووایي. د دې نه بعد د دوستان او د تخمینې واده وشي او خنجر خپل اصلي ځای ته ورسي او دا کهاني همداسې ختمه شي. که ستاسو دا ویډیو خوښه شوې وي ویډیو لایک کړئ، چینل سبسکرایب کړئ او خپلو دوستانو سره یې شریکه کړئ. د الله په امان.